دې ویډیو کې به تاسو ته د 15 ثانیې کنفرمیشن لپاره ټریډونه اخلو او هغه طریقه به تاسو ته وایي چې څنګه کولی شو په 15 ثانیې کې موږ کنفرمیشن ترلاسه کړو. اول موږ یو سټیبل مارکیټ انتخابوو، هغه مارکیټ چې مثلا مارکیټ په عادي حالت کې هلته حرکت کوي، داسې مارکیټ نه چې مثلا ډېر ښکته پورته وي، ډېر زیات ویکس ولري. اول موږ 15 ثانیې ته ځو او دلته کنفرمیشن موږ ترلاسه کوو. کنفرمیشن چې موږ لپاره تاییدیه راکړي چې د ټریډ لپاره د اپ لپاره ولاړ شو که د ډاون لپاره. دلته 15 ثانیې کې موږ کنډلز ګورو چې کوم کنډلز زیات دي. مثلا دلته تاسو کتلی شئ دغه کنډلز د بای لپاره کنډلز زیات دي او غټ غټ کنډلز هغه چې دي د بای لپاره دي او د سیل کوم کنډلونه چې دي هغه ویکس لري. نو دلته د پاور د بایرز طرف ته ده، اپ طرف ته ده. نو موږ دلته کوشش نه کوو چې د ډاون لپاره مثلا په دې موږ وایو چې په دې ډول کې موږ د ډاون لپاره انټري واخلو، نه، ځکه موږ چې هر وخت تاییدیه راکړي موږ بیا د ډاون لپاره انټري اخلو. دلته زه اوس یو منټ ته زه اوس شفټ کوم، دلته زه د ډاون لپاره ټرید اخلم، دا به زموږ 100% وین کېږي. 100% ولې؟ ځکه یو بل انټري هم دلته اخلم. دلته تاسو کتلی شئ مارکیټ ریجیکټ خوړلی ده، سر ته یې څومره ویکس لري، زیات ویکس لري. دا ویکس دا د سیلرز پاور ښیي چې دلته سیلرز ډېر زیات د مارکیټ پورته تللی ده، سیلرز بیرته ښکته ډاون طرف ته راوستلی ده. دلته تاسو وښیم په 15 ثانیې کې دلته تاسو کتلی شئ دا کنډل کنفرمیشن، دا کنډل سور کنډل، دا کنډل، دا بل کنډل چې کله وخت مارکیټ پورته سوی ده سیلرز بیا ریجیکټ کړی ده، ښکته طرف ته راوستلی ده او مارکیټ به ښکته ځي او دا ټریډ به زموږ وین کېږي. دا زموږ د 15 ثانیې کنفرمیشن لپاره ولو. دلته تاسو کتلی شئ زیات ویکس لري، دا ویکس دا ښیي چې مارکیټ به نور ښکته راځي، نور مارکیټ پورته نسي تللی او کوم داسې کنفرمیشن موږ ته نسه شي مارکیټ پورته لاړ شي. دلته تاسو کتلی شئ غټ ویکس لري او دا موږ ته تر ټولو اسانه لاره ده چې مثلا کنډل د ویکس نه وپېژندو چې د اپ لپاره ده که د ډاون له طرفه ده. دا لرې معلومیږي چې دا د ډاون له طرفه ده ځکه چې پورته ویکس لري. دې کنډل کې به هم لاندې ویکس لري او د پاور د بایرز له طرفه ریجیکټ شوی ده او په دې باندې موږ ټرید نه اخلو. اوس دلته صبر کوو چې دا کنډلز کلوز شي، موږ به بیا تصمیم نیسو چې د اپ لپاره ځو که د ډاون لپاره. دلته موږ یو تقریبا بولیش انګالفینګ لرو، په دې انګالف شاید ریجیکټ وکړي، شاید هم ریکارډ وشي، دلته به معلومیږي. اوس دلته صبر کوو ورته. پنځه ثانیې کې ګورو دلته تاسو کتلی شئ بایرز له طرفه ریجیکټ کېږي مارکیټ او امکان شته چې اپ طرف ته لاړ شي او بیا موږ صبر کوو. تاییدي لپاره موږ څو کنډلز تعقیبوو. مارکیټ که لږ ښکته راغی زه به د اپ لپاره بیا انټري اخلم، ځکه دا کنډل چې دا سور دا د بایرز له طرفه ریجیکټ شوی ده او اپ طرف ته به ځي انشاءالله. اوس دلته که کوم کنفرمیشن موږ ته راغی موږ به ټریډ پرې اخلو. ښه مارکیټ ښکته روان ده، نور هم ښکته راغی، موږ دې بایرز طرف ته کوم کنفرمیشن نه لرو. دا کنډل دا شین کنډل دغه یو کنډل ده او دا داسې تاییدي لپاره کنډل نه ده، ځکه چې دا یو کنډل ده، دا فقط د ریټریسمنټ لپاره ده، مارکیټ نور مخ ښکته راغلی ده. نو په دې کنډل باندې موږ ټریډ وانه اخیستل. که دا کنډل کې مثلا 15 ثانیې کې موږ کتلي وای چې دلته شنه کنډلز زیات دي، لکه دا داسې شنه کنډل زیات دي، موږ د اپ لپاره ټریډ اخیستل او دلته شنه کنډلز کم دي او ریجیکټډ دي، زیات خوړل دي د سیلرز له طرفه او موږ د ډاون له طرف ته ټریډ واخیستل. دلته ګورو چې څه پېښېږي. 15 ثانیې کې موږ ته تاییدیه راکوي که نه راکوي، د ټریډ واخلو. دلته هم سیلرز پاور زیات ده ځکه دا کوم کنډل چې جوړیږي دا پورته ویکس لري، ویکس جوړوي. نو دلته صبر ورته کوو چې څه کېږي. که یې ریجیکټ وخوړو موږ د ډاون لپاره انټري اخلو او دا به هم زموږ شور شارټ ټریډ وي، ځکه دلته تاسو کتلی شئ دغه پورته کوم کنډل چې د مخکینی دغه ویکس زیات لري اپ طرف ته، اپ طرف نه ډېر ریجیکټ شوی ده، لکه دا کنډل چې موږ مثلا په دې کنډل باندې ټریډ واخیستل، دا هم همداسې کنډل ده، شین کنډل راغلی ده، دلته ریجیکټ خوړلی، په دې کنډل موږ د ډاون له طرفه ټریډ اخلو. 15 ثانیې کې دلته تاسو کتلی شئ موږ سر کنډلز لرو، دې سور کنډل ته کتلی شئ دا تاییدي لپاره ده ریجیکټ ده، یعنې دا هم سور کنډل ده، دا هم سور کنډل ده، دا هم د تاییدي لپاره ده، پورته ویکس لري، لاندې ریجیکټ زیات خوړلی ده او دا به هم وین کېږي. دا ټریډ هم زموږ وین شو. نو که تاسو دا 15 ثانیې کنفرمیشن کې داسې دوامداره مثلا یو هفته 2 هفته ټریډ واخلئ او تاسو مارکیټ معلوم شي، تاسو هېڅ سپورټ او ریزسټ نو دې شیانو ته هېڅ اړتیا نه لرئ، فقط کنډل په کنډل تاسو کولی شئ ټریډ واخلئ. دلته موږ ګورو د سیلرز پاور زیات ده،
او موږ د ډاون لپاره انټري اخلو. دلته ولې د ډاون لپاره انټري اخلو؟ دغه پریویس کوم کندلز دي د دواړه اگزاسټډ کندلز دي، یعنی د بایرز طرف ته کوم پاور نه ښیي او مارکیټ ښکته راځي د سیلرز باندې ریجکټ کیږي او سیلرز دلته قوي دي او دا کندل به هم ډاون لپاره راځي. له دې نه وروسته کوم کندل راځي هغه ډېر امکان شته چې اپ لپاره لاړ شي، ځکه دلته تاسو کتلی شئ یو موږ بولیش انګالفینګ لرو او دا کندل چې ده دا غټ شین کندل ده. نو کله وخت چې مارکیټ مثلا دا داسې یو چارټ جوړوي، مارکیټ پورته تللی ښکته راغلی، دلته به بیا اپ طرف ته ځي او دا انټري به انشاءالله زمونږ وین کېږي. موږ صبر ورته کوو 4 3 2 1 او دا زموږ وین سو. اوس دا مثلا سیلرز هم اگزاسټډ سو، یعنی سیل دلته مړه دي، سیلرز داسې خاص پاور نه ښیي مثلا چې موږ د اپ لپاره د ډاون لپاره زړه نه کوي چې لاړ شي، ځکه چې دلته ویکس زیات لري، ویکس زیات کو دا کندل دغه مخکینی موږ کوم چیرته ویکس دا که دلته کلوز شوی کوم ځای ویک نه درلود نو مارکیټ نور هم کولی شوی ښکته راشي، خو دا مثلا لکه دوجي کندل راغی یعنی ویکس د بایرز اوس دلته قوي کېږي بایرز، د دې خاطر نه هم دا ویکس جوړوي. نو دې ټریډ دې کندل باندې موږ د اپ لپاره ټریر واخیستل، اوس ګورو چې څنګه څه پیښیږي. دا به انشاءالله اپ طرف ته ځي، یعنی شین کندل به جوړیږي، خو ګورو چې څنګه کېږي. که دلته ویکس جوړ کړو دې کندل، راتلونکي کندل کې موږ بیا دوه ټریر اخلو که چېرته دا لوس اول خو دا نه لوس کېږي، ځکه دلته موږ ته له لرې معلومیږي، له لرې چا خبر له لرې معلومیږي دا تېرنی کوم کندل چې دی مخکینی 2 1 دا زموږ وین سو، مخکې ما درته ویلي دا به زموږ وین کېږي. دا مخکینی کوم کندل چې دی موږ دی دا ټول اگزاسټډ دی، د ډاون له طرفه ځان نه ښه کوي چې لاړ شي، دا به اپ ته ځي او دا کوم کندل چې مثلا موږ ټریر واخیستل دا د اپ طرف ته لاړ. دلته تاسو 15 ثانیې کې کتلی شئ چې دا شنه کندل چې دی دا بیګ شنه کندل راغلی دی، یعنی دلته سیل بایرز غواړي چې مارکیټ خپل ځان طرف ته پورته جذب کړي. او دلته بیا زه د اپ لپاره انټري اخلم. اپ لپاره ولې انټري اخلم؟ دلته تاسو کتلی شئ د سیلرز د بایرز دا شنه غټ غټ کندلز دا د بایرز طرف ته پاور ښیي چې مارکیټ به پورته کېږي. دلته که څه هم سره کندل شته خو بایرز طرف ته به پورته کېږي. بایرز طرف ته ولې پورته کېږي؟ دغه پریویس کندل تاسو ګورئ دا اگزاسټډ دي، دلته ویکس زیات دي، نو له دې ویکس نه موږ ته معلومیږي چې د مارکیټ به نور هم پورته ځي. 15 ثانیې کې بیا موږ شفټ کوو ګورو چې څه کېږي. دا به زموږ وین سي انشاءالله زه ورته کوو دا وین سو. اوس دلته موږ ګورو چې مارکیټ ته به ډاون طرف ته به ځو که د اپ طرف ته به ځو. زه یو دقیقې ته بیا شفټ کوم مارکیټ، دلته ګورم دلته د اپ لپاره موږ ته انټري نشته، خو دا مخکینی کندلز اگزاسټډ دي، موږ د خاص ډایرکشن نه معلوموي چې اپ طرف ته اوس بیا پاور زیات ده که ډاون طرف ته، یعنی داسې رینجینګ مارکیټ ته. اوس ګورو چې کوم طرف ته موږ ته کنفرمیشن راکوي، اوس خو ډاون طرف ته روان ده. زه د اپ لپاره بیا انټري اخلم، بیا ول د اپ طرف ته انټري اخلم. دلته تاسو کتلی شئ دغه 15 ثانیې کې کندلز ریجکټ تاسو وینئ، دلته ریجکټ لري دا ویکس، په دې ویکس باندې موږ ته دا ښیي چې مارکیټ به نور هم پورته لاړ شي. اوس طرف ظاهره خو ډاون ته روان ده، نو ګورو چې څنګه به کېږي. ما ورته ویل چې دا یو رینجینګ مارکیټ، دا مخکینی کندل چې دي یا مارکیټ په پاور سره پورته ځي یا به په پاور سره ډاون ته ځي. مارکیټ اوس ډاون ته راغی، نو دا باید موږ نه وای اخیستی، دا ډېر خیر اوس مو اخیستی ده. دلته موږ سیلرز زیات دي، سیلرز پاور دا مخکینی سره کندلز دي زیات، نو سیلرز مارکیټ دا کندل شاید سور کلوز شي. خیر دومره ټریډ بس دي، نو ټریډ موږ نه اخلو. اوس دا اخرني ټریډ باید موږ نه واخیستی، خو خیر موږ واخیستل ځکه تاییدي هم نه وه راکړي. داسې ټریډونه باید نه واخیستل شي، ځکه دغه کوم مخکې ما درته ویل چې دا کندلز چې دي دا کندلز دا سره کندل او دا شنه کندل دا غټ باډي نه لري. اوس که دا شین کندل داسې غټه باډي درلوده دا به هم شین کلوز کېدو، یا داسې لیګ مثلا ښکته دغه کندلز سره ښکته یې باډي زیاته